ډاکټر عبدالله او کرزي بیا څه پلان نیولی دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، که غواړئ چې پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي او د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله سره لیدلي دي. دغه ناسته کې بین الافغاني خبرو په پیل او د سولې پر بهیر خبرې شوي. عبدالله پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په دې لیدنه کې ښاغلي حامد کرزي د ملي مصالحې عالی شورا د تشکیل په ژر بشپړېدو ټینګار وکړ. یو ځل بیا یې د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ او تمه یې وښوده چې د سولې په برخه کې به همغږۍ لا زیاته شي. د ښاغلي حامد کرزي له نیکو نظریاتو مې مننه وکړه او هیله مې وښوده چې د موجودو ستونزو د حل په موخه په ژر د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغانان به د تاوتریخوالي د کمېدو، اوربند او د ستونزو د سوله ییز حل شاهدان اوسي. همدارنګه ټینګار مو وکړ چې اوسنی تاوتریخوالی او روان قتل د زغم نه دی. د مصالحې عالی شورا له جوړېدو نږدې 2 میاشتې تېرېږي، خو نیوکه دا ده چې تر اوسه د عبدالله په مشرۍ دغه شورا نه ده توانېدلې چې د شورا دننه جوړښت بشپړ کړي. ډیره مننه له تاسو درنو لیدونکو چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.